د کونړ مرکزي لوبغالي منډکول کې د سبت کلبونو ترمنځ د کرکټ جوړې شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. یادې سیالۍ چې د افغانستان د کورني کرکټ د ودې په موخه هر کال د هیواد په 34 ولایتونو کې ترسره کیږي، سږ کال د نورو کلونو په پرتله مختلفې وي. کله چې به دغه سیالۍ موږ په شلوري زبانه ترسره کړې بیا به زموږ لوبغاړي ولایتي سیالۍ یا د وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه ولایتي سیالۍ ته تلو، نو هلته به د سیالیو فارمټ ون ډے و، دوی به دلته 20 لوبولې. بیا داسې یو ډول هغه ذهني کشمکش په رامنځته کېدی چې مشرانو غوره وګڼل او دغه فارمټ یې د شلوریز نه ون ډے ته چینج کړ. د مسؤلینو په وینا سکالي له یادو سیالیو نوي استعدادونه موندلي چې له مخې به د هیواد راتلونکي کرکټ ته لا وده ورکړي. سږ کال هم انشاءالله موږ ته ډېر نوي لوبغاړي په لاس باندې راغلي دي چې دا یو ډېر ښه زیری دی. هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې غوره کارکردګي کړې ده د کونړ ولایتي لوبډلې ته به غوره کېږي چې په هغې کې ډېر نوي هلکان دي. یعنې که زه تاسو ته وایم 15 لوبغاړي غوره کېږي، شپږ یا اووه داسې لوبغاړي چې هغه به اول ځل د کونړ ولایتي لوبډلې ته راځي او دا د یو روښانه آیندې زیری دی. په یادو سیالیو کې ګډونوال لوبغاړي دا ډول سیالۍ د داخلي کرکټ د پرمختګ لپاره مهمې بولي. وایي له همدې لارې یو لوبغاړی کولی شي مخکې تګ او په نړیواله کچه د هیواد استازولي وکړي. کم داخلي کرکټ چې زموږ دی دغه مې تورنمنټ یې نور داسې سیالي سیریزونه یې کار څه نو دغه موږ ته برابر کړي په خپل کونړ کې، نو دغه میچونو موږ ته ډېره ګټه وکړي چې باید ټول لوبغاړي په دې کولی شي چې هر سړی کولی شي پرمختګ دې وکړي او یو لس هر سړی کولی شي چې مخکې لاړ شي د دې نه او د 19 کې فسټ کلاس کې ګریډ 1 ګریډ 2 هم دا شان مخکې ته لاړ شي دې لوبونه. د اسداباد اوسیدونکي وایي کرکټ کونړ کې د یووالي لوبه ده او مرکزي کرکټ اداره دې دغه ولایت کې کرکټ او لوبغالي ته پوره توجه وکړي. په تیر کې موږ کتل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي به راتله دلته به سیالۍ کېدلې، هغه سیالۍ اوس موږ نه ګورو، هغه پاملرنه اوس موږ نه ګورو چې په تیر کې دلته ډېر کار کېدو د بیا رغونې په برخه کې. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لوبغالي هغه اساسي ترمیم دپاره رغونې دپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي د دې دپاره یې کار وشي، دغه اکاډمۍ دي راته منظمه جوړه شي، همدارنګه د ګراوند که مشکلات چې دي د دې دپاره دې کار وشي. د یادو سیالیو پایلوبې د شیګل سټار او د درې پیچ لوبډلو لار موندلې وه چې د شیګل لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د مسؤلینو په وینا نږدې ده چې کونړ کې به د ختیځ په کچه د یووالي تر عنوان لاندې جام سیالۍ د 4 ولایتونو ترمنځ ترسره شي چې د کونړ او نورستان سربیره به پکې د لغمان او ننګرهار ولایتونو لوبډلې هم برخه ولري.